د شهرت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا زه عمران الدین د ستور مزل په خپرونه کې یو ځل بیا د یو نوي داستان سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. دا چې یاد داستان څه نومیږي، لیکوال څوک دی او په څو مخونو کې بازار ته وړاندې شوی دی. یاد داستان د نیشاپور شاهین نومیږي، لیکوال ام ای دی. قریب الرحمن سعید په 148 مخونو کې بازار ته وړاندې کړی دی. نو بې له ځنډه ورځم ستاسې د انتظار شیبې رالنډوم او د نیشاپور د داستان یا ناول په لومړۍ برخه باندې پیل کوم. خو درنو اورېدونکو یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه راسره هم د پیل نه تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرېنږدئ. درنو اوریدونکو، د نیشاپور د شاهین د داستان لومړی برخه د دې جملې څخه پیل کیږي: د یخ یخنۍ اوږدې شپې د تیارو، د یخو دیوالونو د ټټر سره په ټکر کې خپل ټول اعضا او غړي له لاسه ورکړي وو. په هره شپه به د نیشاپور په لور تلونکي په غرونو کې کنګل شوي شهاره د وخت په وخت د خپرې شوې زمانې په شپو د اسرارو نه د ډکو لمحو په ژورنالونو کې ډوبېده. هرې لوري ته خاموشي خپره وه، سکوت و. د دې غرنۍ شهاره دواړو خواو ته ښکلي بوټي ولاړو چې په ځینو ځایو کې به د اوښانو کټارې او اغزن بوټي هم تر سترګو کېدل. یو ناڅاپه د کوهستان دغه ورانه ویجاړه لمن د آسونو د تیزو قدمونو د خرپار نه ډکه شوه. لږه شېبه وروسته په دې لاره کې 3 کسان راڅرګند شول چې خپل آسونه یې په وهلو د هرات نه د نیشاپور په لور په ځغاسته کړي وو. د زړه وړونکي دغه بیابان هر ذره چې د خاموشۍ تر څادر لاندې ځان نغړلی وو د دې آسونو د قدمونو د خرپار سره سم راپورته شوه. ټوله وادي د تیږو د یخو اهونو څخه ډکه شوه. د شپې هیبت نور له منځه تلونکی وو او خپل اخر ته رسېدلی وو. 3 واړه سپرو یو ځای خپل آسونه د کوهستان د یوې ویالې تر څنګ تم کړل. بیا د هغوی څخه یوې د شرق لوري ته وکتل او خپلو دواړو ملګرو ته یې وویل: ملګرو، د سهار د لمانځه وخت شوی دی، راځئ چې لومړی خپل لمونځونه ادا کړو او بیا خپل سفر ته دوام ورکړو. 3 واړه سپاره د آسونو څخه راښکته شول، خپل آسونه یې د تیږو سره وتړل او بیا د ویالې تر څنګ کېناستل او د لمانځه لپاره یې د اودسونو کول پیل کړل. د شرق لوري ته د یلداد د شپې د سهار په څیر تباشیر شکله راړه راښکار شوې وه. دا له برز د کوهستان په لور د شمال غرب څخه راتلونکي توپاني سیلیو د لیونتوب بڼه خپله کړې وه. په همدې خاطر د هوا یخوالی زیات شوی و. 3 واړو سپرو د اودسو کولو وروسته خپل آسونه پرانیستل او د غره سر ته وختل. هلته یې د خپلو آسونو څخه قیزې وویستلې او هغوی د خوراک او څرولو لپاره آزاد پرېښودل. بیا د دوی د ډلې څخه هماغه چې خپل نور ملګرو ته د سهار د لمانځه لپاره ویلي وو په یوه تیږه ودرېد او اذان یې وکړ: لهجه یې خالص عربي وه او د دې څخه دا معلومېده چې اذان ورکوونکی کوم عرب دی. د اذان د اواز د اورېدو سره سم د ځنګل مرغان هم راپورته شول او په فضا کې د نوي سهار د پیلېدو الهام وکړ. 3 واړو یو ځای د سهار لمونځ ادا کړ. بیا یې خپل آسونو ته قیزې واچولې. د شرق څخه د تیارو د لمنځه تللو سره سم د سهار بادبان هم راڅرګند شوی وو. بیا لمر راوخت چې شغلو یو په بل پسې پر ځمکه د راپرېوتلو سره سم د ویل شویو سرو زرو د نڅا کوونکو شعاعو ستر قرمزي جال خپور کړی وو. اوس نو په همدې نوي سهار کې توتکو هم خپل ځالې پرېښې او د هوا په څپو کې الوته کاوه. د اوږدې شپې وږمو مرغانو د درود او سلام نغمې په ډېر ښکلو او زړه راښکونکو اواز سره زمزمه کولې او د خپلې روزۍ په لټه کې د نامعلومو ځمکو په لور په الوتو کې ډوبې وې. خپل آسونو ته د قیزې د ورچولو په وخت کې دغو 3 واړو ټکان وخوړو او په ډېر احتیاط او تعجب سره لاندې د ویالې په لور په ځیر شول. هغوی کتل چې 2 کسه سپاره د هغوی په لور په ډېره بیړه وروان دي.
د ویالې په د بل خوا کې د شمال غرب له لورې د لبریز د کوهستان تر ټولو ستر د واوره ډک غرونه را څرګند شي وو. هغه شهراره چې لږه شیبه مخکې پرې خپل لاسونه رازغلول اوس بالکل په څرګنده توګه تر سترګو کېده. د هغې دواړو خواو ته د صنوبر ډېرې پخوانۍ ونې داسې ولاړې وې لکه پهرهداران چې تر لرې لرې پورې خپاره شوي وي او د دې ګونګې لارې د ورانو ویجاړو د واټن څارنه کوي. ورځې ته د سهار د رڼا وړانګې ورسېدلې وې. د رڼا شعاګانې تر ډېره لرې پورې خپرې شوې وې. ونې د تیزو هواګانو په واسطه د زانګو په څېر زنګېدې او پاړو اشارې کولې. هغوی درې واړه د غره په څوکه ودرېدل او د دې راتلونکو د سپرو د را رسېدلو انتظار پیل کړ. د کومې ناڅاپي پیښې سره د مقابلې لپاره درې واړه خپلې تورې له تیکو راوویستلې. لږه شیبه وروسته دغه سپاره د ځنګلي ګلونو او بوټو د هغې ورانو ویجاړو څخه رابیرون شول کومې چې د ویالې له لورې د غرنۍ څوکې ته راتللي. د هغوی شمېره 12 کسانو او په ډېرو ښو جنګي وسایلو سنبال شوي وو. هغوی د راسېدو سره سم د دې درې واړو ترمنځ د خپلو آسونو څخه پیدا شول. بیا د هغوی د دې ډلې څخه یوې چې د هغوی سرخیل او لارښود معلومېده دې درې واړو ته مخ کړ او ورته یې ویل تاسې څوک یاست او کومې لورې ته ځئ؟ اوهو هغه عرب چې د دې غره په سرې په یوه تیږه د سهار ځان ویلی و څو قدمه ور مخته شو او ورته ویل مسافر یو او د نیشاپور په لور روان یو. هغه ترې یو ځل بیا وپوښتل چې د کومه ځای راغلي یاست؟ هغه عرب په داسې حال کې چې قدم په قدم بدلیدونکي حالات او خپل احساسات تر کنټرول لاندې نیولیو د خپلې مضبوطې او مستحکمې لهجې له مخې وویل موږ د نیشاپور د یوې تجارتي قافلې سره یو ځای د هغوی د ساتونکو په څېر د هند په لور تللو. هغه تجارتي کاروان د خپلې ګټې او راکړې ورکړې وروسته بیرته راستون شوی دی. اوس هغه تاجران ټول هلته د هرات په ښار کې اوسیږي. هغوی به هلته یو څو ورځې تم کیږي. څرنګه چې هغوی موږ ته خپله مزدوري راکړي په دې خاطر موږ اوس په نیشاپور کې د خپلو کورونو په لور روان یو. د راغلو وسلوالو کسانو مشر ترې یو ځل بیا وپوښتل آیا تاسو د نیشاپور اوسېدونکي یاست؟ عرب ورته دا ځل په ډېره ستومانه او بیزاره لهجې وویل د نیشاپور څخه 4 فیلانګه جنوب لوري کې یو کلی دی چې د سمر آباد دا د نیشاپور یو ښایسته غرنی کلی دی چې اوس هم هماغسې په خپل ځای پاتې او آباد دی. موږ درې واړه د هماغه کلي اوسېدونکي یو. د څو لمحو د خاموشۍ نه وروسته د راغلې ډلې مشر یو ځل بیا وویل تاسو درې واړه موږ سره یو ځای د ناصرالدین ځای ته ولاړ شئ. هغه تاسو درې واړه بللي یاست. ناصرالدین د سلطان شهاب الدین غوري خورین او د هرات والی و. دا ځل عرب لږ څه ناخوالی شو او ورته ویل ناصرالدین څوک دی او زموږ سره څه کار لري او موږ یې ولې وربللي یو؟ هغه مقابل لوري ورته په ډېره مینه وویل ناصرالدین د شهاب الدین غوري د خور زوی دی او د هرات والی دی. په دې ورځو کې هغه هلته د هرات سره نږدې یو ډېر ښایسته ښارګوټی و. د شهاب الدین غوري د مړینې وروسته کله چې پرې چنګیز خان یرغل راوست نو دا ښار یې په کنډوالو بدل کړ. اوس د دې ښار نښې نښانې هم نه تر سترګو کېږي. په ښار کې اوسېږي. دا ښار د دې ځایه 2 میله لرې واټن کې پروت دی. د کومه ځایه چې تاسو همدا اوس راغلي یاست هغه د یو داسې ځوان په لټه کې دی چې بهادر میړنی او د سترې حوصلې خاوند وي. هغه غواړي چې دغه ځوان ته د سلطان له اړخه په هندوستان کې داسې یو کار وسپاري چې د اسلامي امت خیر او ښېګڼه پکې رانغښتې وي. دا ځل ورته هغه عرب په ماته لهجه او نښتي اواز سره وویل آیا دا کار د اسلام د خپرولو او ترویج سره هم اړیکې لري؟ د هغې ډلې مشر ورته پرته له ځنډه وویل اوهو ستاسې خبره او اټکل صحیح دی. د عرب لهجه نوره هم خوږه او خوشحالونکې شوه. که چیرې همداسې وي نو د لږ ښار خو پرېږده چې موږ د دنیا هغې سر ته هم د تللو لپاره تیار یو. د دې خبرې سره سم په خپل اس پور شو. د هغه ملګرو هم د هغه په پیروۍ سره په خپلو اسونو پښې واړولې.
او بیا دغه درې باړه مسافر د هغه 12 کسانو سره یو ځای د هرات د ښار په لور بیرته ستانه او په لوی راغلي لارې خپل اسونه ځغلول. اوهو بلې درنو اوریدونکو، د تولک د ښاره بیرون په کوهستاني لړۍ کې د نن نه په یو پخوانی شکل د جوړه شوې حویلۍ تر مخې دغه ټوله سپاره ودرېدل. بیا د دوی څخه یو د خپل آس راښکته شو او په منډه دغه حویلۍ ته ورننوت. لږه شېبه وروسته د ساتونکو ترمنځ یو کس په ډېره ښه بڼه سره د حویلۍ څخه را بیرون شو. دا د هرات والی ناصرالدین و. د هغه په کتلو سره ټول اسپاره د خپلو اسونو څخه راښکته شول او نیغ ودرېدل. هغه عرب هم د خپلو 2 ملګرو سره یو ځای پیدا شوی و او ولاړو. ناصرالدین نیغ په نیغه د هغه عرب په لور ورغی او د هغه سره یې روغبړ وکړ او ورته یې وویل زه د هرات والی ناصرالدین یم. که چیرې ستا د جسم او قوارې څخه مې غلط اټکل نه وي کړی نو ته هماغه ځوان یې چې زه یې په لټه کې یم. کیدای شي چې هم ته زما شرط پوره کړی شي. نوم دې څه دی؟ د عرب ترې د روغبړ لاس راښود او ورته یې ویل حسن نومیږم، حسن بن خلدون. آیا راته ویلی شي چې څه شرط لري او څه ډول کار راته سپارل غواړي؟ ناصرالدین د هغې لوري ته ورنږدې شو او ورته یې ویل زما سره راځه، زه به هر څه درته ووایم. هغوی ټولو د اسونو واګې ونیولې او د هغه پسې روان شول. ناصرالدین هم په ویلو پیل وکړ وراره زه یو داسې بهادر او میړني ځوان په لټه کې یم چې هندوستان ته ولاړ شي او هلته د سلطان شهاب الدین لپاره جاسوسي وکړی شي. سلطان غواړي ډیر ژر په هندوستان باندې حمله وکړي، خو د حملې نه مخته هغه غواړي د خپلو جاسوسانو په واسطه د هند د مختلفو راجاګانو د عسکرو او ځواک د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دې وخت کې هلته په هند کې زموږ یو شمېر جاسوسان په کار کولو بوخت دي. 100 میاشتې مخته مو د دې ځایه یو ځوان د هند د ټولو جاسوسانو د امیر په څېر ورستولی و چې په میړانه بهادرۍ کې نمونه نه وه. هغه ایلک خان نومېده او د کوهستان د البرز د یو کلي اوسېدونکی ترک نژاده و. تر 6 میاشتو په ډېره ښه توګه خپله دنده ترسره کړه او ډېر مهم اطلاعات برابر او دلته راولېږل. خو بیا یو ناڅاپه غایب شو او زموږ سره یې اړیکې وشلې دي. داسې څرګندېږي چې هغه به نیول شوی وي. اوس موږ ته د هماغسې یو ځوان پیدا کول اړین دي چې هندوستان ته ولاړ شي او هلته د مسلمانانو جاسوسانو امارت په غاړه واخلي او ترڅنګ د ایلک خان د ځای ځایګي د پیدا کولو لټونه هم وکړي. همدا راز د هند راجاګانو د ځواک او عسکرو په اړه هم ښه معلومات برابر او راولېږي ترڅو سلطان د همغې اطلاعاتو له مخې په هندوستان باندې د حمله کولو لپاره ځان تیار کړي. ناصرالدین په تللو کې په غرونو کې د راچیا پیر کوچني میدان ترمنځ ودرېد. په دې میدان کې د هغه تر مخه د صنوبر یوه ستره اوږده ونه ولاړه وه. د دې ونې په ډډ باندې د سنډو یوه مضبوطه رسۍ تړل شوې وه. ناصرالدین د دغې ونې په ډډ باندې د راچاپیره تړل شوې رسۍ په لور اشاره وکړه او ورته یې ویل د هندوستان د جاسوسانو د امیر د ټاکلو لپاره د ایلک خان انتخاب هم ما په خپله کړی. د هغه لپاره هم همداسې ورسۍ د ونې څخه راتاوه کړل شوې وه. هغه د زمري په څېر ترک نژاد ځوان دا رسۍ راښوده او 2 ځایه کړه. اوس هم زه د همداسې یو ځوان په لټه کې یم چې د ایلک خان په څېر دا رسۍ راکاږي او ویشلوي. حسن بن خلدون وراره ستا دا 2 نور ملګري کمزوري نری وچ کلک دي، خو ته راته ځواکمن غښتلی او زړور ښکاري. مخ ته ورشه خپل قسمت وازمایه. حسن بن خلدون تر لږې شېبې پورې د ناصرالدین په لور په حیرانتیا سره وکتل. بیا خپل ملګرو ته هم په سرسري توګه وکتل او د لږ څه فکر کولو نه وروسته د صنوبر د هغې توندمندې ونې د ډډ په لور وروان شو چې د سونډو یو مضبوطه رسۍ ترې راتاوه شوې وه. د رسۍ یو سر په تیږې لوړه ځمکه پروت و، خو بل سر یې د ونې د ډډ سره تړل شوی و. حسن مخ ته ورغی او دغه درنده رسۍ یې راواخیسته. څو ثانیې هغې ته وکتل، بیا یې خپل نستوړي راپورته کړل او زور یې پیل کړ.
حسن تر ډیره پورې زور وواهه خو د رسۍ په شکولو کې ناکامه شو. رسۍ یې پرېښوده او خپل ځای ته رسون شو او سر ښکته ودرېد. د ناصرالدین حالت هم د ناهیلیو ګواهي ویله. هغه په ژور فکر کې ډوب و. کله چې حسن بیرته راغی او د هغه تر څنګ ودرېد نو هغه ورته په غمژنه لهجه وویل: زه افسوس کوم چې ما ستا د قوت او ځواک په اړه غلطه انګېرنه کړې وه. ای ځوانه، تازه په ستونزو کې راتاو کړم. زړه مې وایي چې اجازه درکړم چې ولاړ شي تر څو ستا څخه د بل کوم ښه ځوان په لټه کې شم. خو د بل اړخه مې زړه وایي چې نه، تا باید همدلته له ځانه سره وساتم. شونې ده چې ستا په څېر بل داسې ځوان به راته ترلاسه نه شي چې دا رسۍ وشلوي. په هغه وخت کې به ته ما ته ډېر مناسب شخصیت اوسي، په دې خاطر چې هو بلې درنو لیدونکو، د حسن یو عرب ملګري ناصرالدین ته مخ کړه او ورته ویل: دا ځوان پرېږده چې ولاړ شي، او که نه د ده مشر ورور که خبر شي نو توپان به جوړ کړي او په زوره به خپل ورور د دې ځایه بوځي. هغه داسې یو ځوان ده چې په خپل ژوند کې د هیڅ چا نه ماتې نه ده خوړلې. ناصرالدین د هغه عرب په لور متوجه شو او سم د لاسه په حیرانونکې لهجې سره وویل: آیا د ده مشر ورور په ځواک کې د ده نه پورته دی؟ هغه عرب ورته سینه تانده کړه او ورته ویل: هغه له ده څخه الله څه هومره ځواکمن او قوي دی. هغه د تیږې او فولاد په څېر دروند، د چینار د ونې په څېر د قد خاوند او زړورتیا او مېړانه یې بې انتها او استقامت لا محدود دی. هغه د تقدیر جوړ کړل شوی معاهد انسان دی. هغه د اسمان د هسکوالي او د ځمکې د ښکتوالي په څېر مضبوط او د نه تخسرېدو وړ شخصیت لري. ناصرالدین په خپل مخ باندې د راخپرېدونکې خوشحالۍ د څرګندولو وروسته وویل: آیا راته د ولس د دغه زمري انسان نوم وښولی شي چې تا یې دومره ستاینه وکړه؟ دغه عرب ورته یو ځل بیا د پخوا په څېر په هماغه لهجه وویل: د هغه نوم حماد بن خلدون دی او هغه داسې یو ځوان دی چې د سراب نه تالاب جوړوي او سمندر په څاڅکو کې ډوبوي. د ناصرالدین حالات بدلېدل. حسن ته راوړاندې شو او په ډېره حیرانونکې توګه یې ورته وویل: آیا هغه څه دی چې ملګري وویل هغه صحیح دي؟ او آیا دا چې ما به صحیح نه وي اورېدلي؟ حسن ورته په خندا وویل: هو، هغه څه چې زما ملګري وویل هغه صحیح دی. زما ورور همداسې اوسپنیزه ماتونکی دی. په ځواک او قوت کې هیڅوک د مقابلې نشته. هغه زمونږ غر او زمونږ ځواکمن برج دی. د هغه پیژندونکی هغه ته د نیشاپور شاهین وایي. کله چې هغه په خپل دښمن باندې حمله کوي نو د هغه په زړه او ذهن باندې را پرېوځي او د کلال د لوښي په څېر ټوټې ټوټې کوي. تر اوسه چې چا ورسره ټکر کړی نو د هغه ښایست او عزت د هغه د ماتې غاړې غاړکۍ ګرځولي. حسن څو لحمې تم شو او یو ځل بیا یې په خپل دروند اواز وویل: ناصرالدینه، لکه څنګه چې د طیارې لاره په سمندر کې، د مال لاره په غرونو کې او د شاهین لاره په فضا کې نشي موندل کېدی، په همدې توګه زما د مشر مقابل هم څوک نشي پیدا کېدی. هغه د خپلو دوستانو او خپلوانو لپاره د چراغ او امسا په څېر دی، خو د دښمنانو لپاره د برق او هلاکت نه هم تیز دی. ناصرالدین د حسن دواړو ملګرو ته وکتل او بیا یې په خپل غټ غږ په تحکیمانه بڼې وویل: ورشئ، تاسو دواړه نیشاپور ته ولاړ شئ او د دې ورور حماد بن خلدون ته ووایاست چې ناصرالدین یې ورور نیولی، نو که همت لري نو د تورې په زور دې له ما څخه خلاص کړي. هغه ته دا هم ووایي چې په دې وخت کې ناصرالدین د هرات لرې د لک په ښارګوټي کې مقیم دی. د حسن دغو دواړو ملګرو په ډېره قهرجنه توګه د ناصرالدین په لور وکتل. د حسرت نه په ډکو سترګو یې تر نظره تېر کړ. بیا په خپلو آسونو باندې سپاره شول او لږه شېبه وروسته د هرات څخه د نیشاپور په لور په لویه لاره یې خپل آسونه په ځغاسته کړي وو. ناصرالدین د حسن په لور وکتل او ورته وویل: له ما سره راځه. حسن خپل څټ راتاو کړ او د اس په لور یې لاس ورګوت کړ او د هغې واګې ونیولې. د هغه پاس یوې لوري ته یو لوی تبر او یوې لوري ته قرآن مجید راځوړندو. هغه کرار کرار د ناصرالدین
او د هغه د ساتونکو سره یوځای د هغه پخوانۍ حویلۍ لوري ته روان وو. لږه شېبه وروسته هغوی ټول حویلۍ ته ورننوتل. ساتونکو د ناصرالدین او حسن آسونه د آسونو استبل په لور یوړل. ناصرالدین حسن له ځانه سره یوې خونې ته یوړ او په یو ناست ځای کې خپل ځان ته مخامخ کېناوه او ورته یې ویل که ما ته د خپل ورور حماد بن خلدون په اړه لږ څه ووایي، زه غواړم پوره تفصیل سره د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړم. آیا هغه د هند د ځمکو سره بلدتیا او اشنایي لري؟ حسن ورته لږ څه په اندېښنې سره وویل. لومړی خو ما ته زما د یوې پوښتنې ځواب راکړه. ناصرالدین ورته په خندا وویل ووایه څه پوښتنه لري؟ حسن ورته وویل آیا زه رښتیا هم له تا سره بندي یم او زما ورور به راځي او ما به د تورې په زور له تا خلاصوي؟ ناصرالدین ورته یو ځل بیا په خندانه ژبه وویل نه، ته بندي نه یې، زما مېلمه یې او کله چې هم وغواړې هیڅوک ستا مخه نشي نیولی. که چیرې ما ستا ملګرو ته داسې نه وویلې نو کیدای شي چې ورور دی دلته نه و راغلی. اوس چې ستا د بندي کېدو په اړه خبره واوري نو هرومرو به دلته راځي. نو که چیرې هغه زما د شرایطو په مطابق وخوت نو د هغه څخه به د مذهب او ملت لپاره هغه کار واخلم چې د هغې په واسطه به یوازې د هغه دنیوي ژوند نه بلکې عاقبت هم ښایسته شي. اوس نو چې ما د هغه په اړه له تا څخه څه پوښتلي نو ما ته یې ځواب راکړه. هو بلې درنو اوریدونکو، اوس نو حسن په ډاډه زړه خبرې پیل کړي. موږ درې ورونه یو، زه یې تر ټولو کشر یم، دوه نور زما نسترې دي. تر ټولو مشر حماد او دویم یې حارث نومیږي. زما پلار خلدون نومیږي او د مور نوم مې زینب دی. مور مې شله شوې ده، د اس پال لوېدلې به، اوس یو پښه بیکاره شوې ده خو د امسا په مرسته تللی شي. حماد او حارث د نیشاپور د ښاره بیرون د چونې په تنورونو کې ورځ مزدوري کوي. پخوا هغه دواړه ورونه هم زما په څیر هند ته د تجارتي کارونو د ساتونکو په څیر تلل. هغوی دواړه د هند د ځمکې په اړه پوره معلومات لري. زما مور تر ټولو زیاته مینه د خپل مشر زوی حماد سره کوي. یو خدا چې هغه د هغې مشر زوی دی او دویم دا چې هغه زموږ څخه زیات د خپل مور خدمت کوي. هر ورځ مور سره د اوداسه په کولو کې مرسته کوي، د هغې پښې پرې مینځي. څرنګه چې زموږ کور د یوې غونډۍ په سر پروت دی او د دې غونډۍ لاندې یوه چینه بهیږي، نو حماد ورور هره ورځ مور را په شا کوي او د غونډۍ نه لاندې تر چینې پورې راوړي. هغه د دې چینې تر څنګ یو کوچنی شان ته د ځان پرې مینځلو ځای او یو بې دیواله جومات هم آباد کړی دی. مور مو د اوداسه کولو وروسته د حماد سره یو ځای همدلته لمونځ ادا کوي. د حماد ورور سره د مور دعاګانې هم شاملې دي. په دې خاطر هر کار ته چې هغه لاس وربړي هغې کې ورته بریا په ورخه کېږي. یو ځل مې پلار په داسې حال کې چې ځوانو د یوې تجارتي قافلې سره هندوستان ته تللی و. هغه وخت زه او حارث کوچنیان وو، خو حماد ورور مو د پوره پوهې خاوند وو. بدقسمتۍ سره مو مور ډېره سخته ناروغه شوه. ما و حارث به د مور د ناروغتیا حالات کود او ژړل به مو، خو ورور مو موږ ته تسلي راکوله. تر څنګ به یې هم د مور خدمت کاوه او د نیشاپور څخه به یې طبیب راغوښت او د هغې علاج به یې کاوه. په هغه ورځو کې چې مور مې سخته ناروغه وه، یو ورځ د نیمې شپې په وخت کې په داسې حال کې چې زه او حارث خواږه خوب باندې ویده وو او ورور مو د مور د کټ تر څنګ ویښه ناست وو. مور مو د خوبه را بیداره شوه او اوبه یې وغوښتې. زما ورور چې کله منډه کړه تر څو اوبه راوړي نو وی کتل چې منګی خالی دی. منګی را واغیسته او دغه لاندې چینې ته یې منډه کړه. کله چې منګی را ډک کړ او سم د لاسه بیرته راستون شو، کله چې اوبه په پیاله کې واچول او مور ته یې ورنږدې کړې نو وی کتل چې مور بیرته ویده شوې ده. هغه ونه غوښتل چې مور بیرته د خوبه را بیداره کړي. په دې فکر کې و چې هسې نه چې د مور خوب مې خراب نشي. بیا یې د اوبو هغه پیاله په لاس کې ونیوله او همالته د مور تر کټ تر څنګ ولاړو. مور تر سهاره پورې په خواږه خوب ویده وه او ورور مو د اوبو ډکه پیاله په لاس تر سهاره پورې د هغه د کټ تر څنګ ولاړو. سهار چې د مور سترګې پرانستل شوې نو ویې کتل چې ورور مې ورته د اوبو نه ډکه پیاله په لاس کې ولاړ دی
او سترګې د خوبه ډکې وي. مور مې د ورور د دې خدمت نه ډېره اغېزمنه شوه او د خپل رب په دربار کې په ډېره عاجزۍ سره د ورور همت په حق کې دعا وکړه. زه داسې ګڼم چې دا به د مور د دعا پایلې وي چې ورور مو په هر میدان کې بریالی او کامران دی. حسن د لږ څه دمې وروسته یو ځل بیا وویل ورور مې د ټاټ لباس اغوندي. ناصرالدین ورپرې کړې او ترې وپوښتل ولې د ټاټ لباس اغوندي؟ حسن ورته په خندا کې ویل په پیل کې مې د مور او پلار اولاد نه پیدا کېده. همت ورور مې ورته الله تعالی د ډېرو دعاګانو وروسته ورکړی دی. مور مې ورته په کوچنیوالي کې په دې خاطر د ټاټ کالي اغوستل چې د خلکو د بد نظر نه خوندي پاتې وي. خو د ټاټ دغو کالیو د هغه ذهن دومره قوي کړ او په هغه کې دومره عاجزي او نکسر پیدا کړ چې اوس د ځوانۍ په وخت کې هم د ټاټ د کالیو پرته نور څه نه اغوندي. مور مې ورته په خپلو لاسو ډېر ښه او ښایسته کالي جوړوي، خو هغه په یوې نه یوې بهانې سره د مور خبره شاته غورځوي او د رخ د کالیو د اغوستلو څخه ډډه کوي. کله چې د کوره د کوم کار د انجامولو په خاطر بیرون ځي، نو زموږ پلار په دې خاطر چې زوی د خلکو د بدو سترګو نه خوندي پاتې وي هغه ادم کوي. حسن خاموشه شو. ناصرالدین تر څو لمحو پورې په ژور فکر کې ډوب ناست و. بیا د خپله ځایه راپورته شو او وویل زه درته ډوډۍ رالیږم. د هغې نه وروسته ته ارام وکړه. ستا د ورور همت مینې خلدون ته راتلو پورې ته زما ډېر معزز او دروند میلمه په څېر همدلته اوسه. ناصرالدین پورته شو او بیرون لاړو او حسن په نالیدلي سوچونو کې ډوب پاتې شو. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا به د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول لومړۍ برخه دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او کومو موضوعاتو سره مخ کیږو. د حسن ورور به همت راضي او کنه او بیا به ناصرالدین همت سره کومه موافقې ته رسي، دا او درته ورته پوښتنې به په راتلونکې دویمه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای د نازی مرانالدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چیرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.